په اړه باید یو اړین وضاحت هم ورکړم. د بریج په شپه باندې او د بریج په سهار باندې ځینې د پوهنتون په دیوالونو باندې ځینې بینرونه لګېدلي وو. فکر کوم داسې کومه د مظاهره هم ترتیب شوې وه او د مظاهرې او د بینرونو شعار یو دانه دا و چې موږ د سولې مذاکرات نه غواړو، اصلا موږ سوله نه غواړو. موږ او تاسو یا ژورنالستان ستاسو یا ټول هیوادوال موږ وینو چې هره ورځ په هیواد کې زموږ امنیتي مسؤلین، زموږ نور هغه ورونه چې د طالبانو په لیکو کې دي، هغه خلک زموږ ولسونه، ماشومان، ښځې، سپینګیري چې د ولس په توګه په دې جګړه کې موږ وینو چې وژل کېږي، په ډېر بې رحمۍ سره وژل کېږي. تېره ورځ زموږ په خپل پوهنتون کې، زموږ په خپل صنفونو کې موږ خپل ورونه او خویندې ولیدلې چې په کومه اشخاص سره وژل شولې. دا جنګ ده چې موږ ته دغسې ضربې رارسوي، هره ورځ موږ وژني. نو دا به څنګه عقل وي، دا به څنګه منطق وي، څنګه یو محصل به وي، څنګه یو لوستی ځوان به وي چې هغه بیا مو وایي چې نه زه سوله نه غواړم، زه جګړه غواړم. نو یعنې همدغه حالت چې موږ پرون په خپلو صنفونو کې موږ په خپلو خویندو ورونه ولیده، آیا موږ بېرته هم دا غواړو؟ بالکل دا هېڅ یعنې عقل نه مني چې یو محصل دې داسې کار وکړي. موږ محصلین په دې باور یو او ولس ته دا وایو، ټول رسنیو ته دا وایو چې دغسې کار چې بینرونه ځوړندېږي یا دغسې شعار په بدرګه کېږي چې موږ سوله نه غواړو، موږ جنګ غواړو، دا اصلا اول خو هېڅوک نه مني دا. خو بیا موږ وضاحت ورکوو دوی ته چې دا کار زموږ نه ده، دا زموږ محصلینو نه ده. موږ دا کار موږ وایو چې دا کار د هغه چا ده چې همدغه برید یې وکړه، همدغسې برید طرحه کړی او موږ یې همدغسې بې رحمه ووژلو. سبا دوی بیا غواړي چې دغه جګړه همسې دوام وکړي، دوی محصلین همدغسې بیا ووژل شي. زموږ امنیتي مسؤلین، زموږ طالبان ورونه، زموږ همداسې ولس و سپینګیري زنانه او مشر کشر ټول همدغسې ووژل شي. یعنې دغه شعارونه د هغه چا دي چې دغه برید یې پرون کړی یا دغسې د جنګونو دوام غواړي. هېڅکله دا د محصل کار نه ده، نه د محصل داسې غواړي. مننه.